یو د لسو کالو ماشوم سره خپل قاری صاحب غلط کار کړی دی. د هغه نه ویډیو هم جوړه کړې ده او د هغې نه بعد چې کله د هغه ماشوم کور کې پته لګېدلې ده هغه قاری صاحب خلاف ریپورټ درج کړی دی چې هغه قاری صاحب اوس پولیسو هم نیولی دی او عدالت ته هم پیش شوی دی. داسې ویل کېږي چې عدالت هغه قاری صاحب ته سزا ووروله. آیا هغه قاری صاحب ته کومه سزا ورولی شوه او هغه ماشوم مور او پلار د هغه قاری صاحب دپاره کومه سزا غوښتې ده؟ ویډیو را سره پوره وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شي. دغه قاری چې قاری شمس الدین نوم دی او په مانسیره کې په یو غټه مدرسه کې ماشومانو ته سبق خولو چې هغې کې یو لسو کالو ماشوم سره دغه غلط کار کړی دی او د هغې په باره کې هغه ته هم ویلي وو چې ته به هېڅ چاته نه وایې، خو چې کور ته تللی و هغه ډېر زیات بېسره او بیمار و. کله مور پلار ته پته لګېدلې ده نو هغه یې ډاکټر له بوتلی دی چې ډاکټر کتلی دی ورته یې ویلي دي چې د سره غلط کار شوی دی او په زور زبردستۍ چې دا خوږ شوی هم دی. نو د هغې چې کله علاج شوی دی اف آی آر درج شوی دی او پولیسو سره ریپورټ راغلی دی نو پولیسو دغه قاری راوستی دی او هغه بیا عدالت ته پیش کړی دی چې عدالت هغه قاری ته 15 کاله سزا هم اورولې ده او هغه ماشوم علاج هم په اسپتال کې شروع دی. نو دغه قاری چې مخکې وی د نورو څومره ماشومانو سره غلط کار کړی وي او د هغې نه به یې ویډیوګانې جوړې کړې وي ځکه چې داسې قاریان دي ته سزا د کلونو نه ده پکار، دي ته ډایرکټ د مرګ سزا پکار ده ځکه چې د دې ماشوم مور او پلار هم د دې قاری دپاره د پانسۍ سزا غوښتنه کړې ده چې دا پانسي کړی شي او دا نور په دنیا ژوند ونه کړي. ولې چې د زموږ زوی سره هم دغه کار وکړو ویې شرمولو او د دې نه مخکې به د نورو څومره ماشومانو سره دغه غلط کار کړی وي او هغې به یې داسې شرمولي وي. نو وایي چې د ده ته هېڅ ژوند نه دی پکار په دې دنیا باندې چې دی تیر کړي. نو چې یو قاري صاحب داسې شي نو هغه سره بیا څه عمل کول پکار وي. آیا د ده دا سزا ډېره ده چې کومه د ته میلاو شوې ده چې د ده نه تپوس هم کړلی شوی دی نو ده په خپله سزا هم ویلي دي چې زه پرې ډېر زیات مطمئن یم. آیا ده ته نوره کومه سزا پکار وه؟ آیا دا سزا یې ډېره ده او د ده په باره کې را سره خپل نظر هم شریک کوي چې د ده دپاره کومه سزا ښه وه.